صحابو کې او صحابي دی ابو درداء رضی الله تعالی عنہ دی فرمای وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می په دې حال کې واوریدو چې وهو يقص علی المنبر هغه په منبر باندې تشریف فرما او وعظ او نصیحت کو وای ما دا غنه یو ټکی واوریدو یو آیت می واوریدو او هغه آیت دا دی چې ولمن خاف مقام ربه جنتان کم بند چې د خپل رب ته مخې ته د ودرېدو نه ویریدو الله پاک به دې بندله 2 جنتونه ورکوي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما دغلته عرض وکړو وان زنا وان سرق یا رسول الله دا الله رسول اگر کدا مسلمان او دا بندا دې زنا کوي او غلا کوي خو چې دا الله نه یریږي بیا به مولا الله پاک 2 جنتونه ورکوي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه آیت دوباره تلاوت کو چې ولمن خاف مقام ربه جنتان چې کم بنده د الله نه ویریدو الله ته مخې ته د ودرېدو نه ویریدو د ده لپاره 2 جنتونه دي. وی ما بیا دوباره دغه کلمات وی چې وان زنا وان سرق یا رسول الله د الله رسول اگر که زنا کوي اگر که غلا کوي بیا هم د دې انسان لپاره 2 جنتونه دي. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دریم ځل باندې بیا دغه آیت تلاوت کوي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان او ما چې کله په دریم ځل باندې دا وی چې د الله رسول و ان زنا و ان سرق اگر کدا انسان زنا کوي او د غلا کوي بیا هم د لپاره 2 جنتونه چې د الله نه یریږي. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رته فرمایل نعم و ان زنا و ان سرق و ان رغم انف ابي الدرداء اگر کدا انسان دې زنا کوي یا غلا کوي او اگر کپی ابو درداء رضی الله تعالی عنہ په دې قول باندې راضی نه دی بیا به هم د الله د طرف نه د دې انسان د پاره دغه 2 جنتونه وي. نو زما عزتمندو په دنیا کې د الله رب ذوالجلال نه یرا دا هغه عظیم دولت دی چې دا انسان په صحیح معنو کې انسان جوړي بندا دا په صحیح معنو کې بنده جوړي چې کله د الله رب ذوالجلال کامل یره د انسان په زړه کې رااله نو چې کله د انسان نه انسان جوړ شو او د دنه بنده جوړ شو بیا د د لپاره د 2 جنتونو کېدل هیڅ د تعجب خبره نه ده. نو ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تو فرمایل ابو الدرداء اگر کتا ته دا خبره ناشنا ښکاری لیکن د الله د طرف نه فیصله دادا چې انسان الله ته مخې ته د ودرېدو نه دی ویریدو د د لپاره چې کوم دی 2 جنتونه وي.